لکه څنګه چې تاسو وینئ چې یو کس په کښتۍ کې روان دی او د دې کس نوم لاین دی. د لاین چې کله دته یو وظیفه میلاو سوې وي چې دا وظیفه داسې وي چې دی به د لایټ هاوس کې اوسېږي او د هغه معلومات به دې خلکو ته ورکوي. نو ده د ځان سره د لست د یوه کال خوراک راخیستی چې دی په دې ځای کې اوسېږي. دی به د یو کال د دې ځای څخه تلای سي او نه څوک ورته راتلای سي. دی د ځان سره د یو کال خوراک راخیستی او لایټ هاوس په داسې ځای کې چې شاوخوا جزیره وي او په منځ کې لایټ هاوس وي. کله چې دی لایټ هاوس ته راسي او دننه راسي او وګوري چې پخوانی کس پرې لري نو هغه راکښېني او دغه مشر ده ته ووایي چې تا سره پخوانی کس وسري هغه څه سو. دی ورته ووایي چې هغه مړ سو. نو وروسته دا مشر ته ووایي چې هغه خو ستا سره اوسېدی د هغه په دند څه سو. دی ورته ووایي چې هغه کله مریض و او هغه د سمندر خواته ولاړی د هغه په هغه سمندر کې مړ سو او د منځه ولاړی. وروسته دا چې کله دا مشر ځي او ده ته یو توپنچه ورکړي او ده ته ووایي چې دا توپنچه ته ته ځان سره واخله او د دې باندې ته خپل ساتنه کوه. وروسته هارلین راسي او خپل هغه کوټې ته راسي. کله چې راسي او دی وګوري چې دا پخواني کس کتاب ګوري او په هغه کې داسې رسمونه لیکل سوي دي چې د حیواناتو نو دی ډېر زیات حیران سي او دا فکر وکړي چې دا رسمونه ده په څه خاطر لیکلي دي. وروسته دی داسې احساس کوي لکه یو څوک چې دروازه ټکوي. کله چې دی دروازې خواته ورسي او د لاندې د خوا څخه یو شی لاس راایسته کړي او دی په لغت ووایي او ډېر زیات وبېرېږي او وروسته لاندې تاسي. کله چې لاندې تاسي دلته کښېني او ډېر بېرېږي. کله چې سهار سي او دی راووځي او وګوري چې په د کور مخ ته د خلکو د پښو چاپونه دي نو کوم چې ماښام راغلي وو مګر ده ته نه یې معلومه چې دا چیش دی. وروسته چې دی راسي او لایټ هاوس ته او دی د کرون دروازه وټکوي مګر هغه دروازه نور خلاصوي او کله چې هغه د لوړ د خوا څخه راسي او ده ته ووایي چې تا ښه ونه کړه چې دلته پاته سوې ته باید هغه خلکو سره بېرته خپل ځای ته تللی وای. وروسته دی پوه سي چې ماښام هغه کسان بیا راځي او دی ولاړ سي کور ته او امادګي ورته ونیسي او خپل د کور مخ ته لرګي کښېږدي او یو ټوپک پیدا کړي چې مرمۍ موسیی او هغه هم د ځان سره کښېږدي. وروسته چې څنګه شپه سي او کرور دی وویني چې هغه حیوانات بیا پر ده باندې رالم دی ډزې پر شروع کړي مګر هغه ډېر وي او د ده په ټکانو باندې نه ځي. وروسته دی اور واچوي او هغه لرګو ته اور چې کله دی واچوي نو هغه د ده له خوا څخه ولاړ سي. وروسته دی ویني چې د ده دروازه اور اخیستې دی او دی پوه سي چې په دې سره زما کور هم اور اخلي نو دی د دې ځای څخه راسي او د یو ډبرې شاته پټ سي او د ده کور اور واخلي. وروسته چې کله سهار سي او دی راسي خپل کور ته چې خپل کور ویني چې ګرده سوځه سوی دی نو دی راسي د اوبو ځای ته او غواړي چې هغه حیوانات یې دی یې مړه کړي. وروسته یو حیوان پر ده حمله وکړي. کله چې حیوان پر ده حمله وکړي او دی پر هغه ټوپک ونیسي غواړي چې مړ یې کړي په دې حال کې کرونر راسي او کرونر پر ده ټوپک ونیسي چې په دې باندې کار مه لره دی په چا باندې کار نه لري. کله چې دی راسي کرونر ده ته ووایي چې ته راځه زما سره په لایټ هاوس کې اوسېږه زه به تا ته ځای درکړم. په دې خاطر ځای ورکوي چې د ده سره د خوراک سامان وي. کله چې وروسته د کرون و د لاین ته ووایي چې وخت پر ما د حیواناتو حمله وکړله او ما دا ځینې ټینګه کړه او د ځان سره مې مخته کړله. اصله کې دا چې وي دا ښځینه ذات وي. وروسته دوی دواړه د باندې راووځي. کله چې د باندې راووځي نو د لاین و کرون ته ووایي چې ته کولی سوای چې هغه جاز راغلی دلته او تا هغو ته مکمله ګرده کیسه کړې وای او د دوی سره تللی وای مګر دا کرونر ورته ووایي چې ما نه غوښته چې زه هغې دنیا ته بېرته ورشم. وروسته دی ورته وایي چې زه په دې ځای کې ډېر زیات خوشحاله یم. وروسته دا لاین ورته وایي چې کله زه یو کښتۍ ووینم او چې هغه د دې ځای څخه تېرېږي نو زه به هغه ولاړ سم د دې ځای څخه. مګر کرونر ورته وایي چې د دې ځای څخه په یو کال کې نه هېڅ کښتۍ نه هېڅ تیاری چې نه تېرېږي. مګر دی ورته وایي خیر که تېرېده زه به ورسره ولاړ سم. کله چې ماښام سي او په لایټ هاوس باندې هغه حیوان دی به دا کرونر وتړي چې کله هغه نارې کړي نو د هغه ملګري بیا د ده خواته راسي او دی بیا د هغه سره مقابله شروع کړي. کله چې دا لاین و دوی ته وګوري نو دی ډېر ورسره ناولد دی او دی په اول ځل باندې د ډېر دغه د لاسه بېسده سي. کله چې بېسده سي او ده ته ګوري تر سهاره پورې کرونر جنګ ورسره کوي. کله چې سهار سي نو کرونر ته ووایي چې ته که دلته اوسېږې نو دلته به جنګ هم کوې که نه نو وځه د دې ځای څخه ځکه کرون ډېر ورته په غوسه وي. کله چې سبا ماښام سو نو دوی دواړه راسي پر دې باندې ټکان شروع کړي. کله چې ټکان پر کوي نو کرون ځینې ننوځي او یوازې دی ور پرېږدي. دی تر سهاره پورې ورسره جنګېږي. کله چې سهار سي او دی دروازه خلاصه کړي ویني چې دی ډېر زیات خوږ سوی وي او ژبل سوی وي نو باید دی راولي او دلته کښېني. کله چې بل سبا سي نو دوی به دې ته په تمه وي چې اوس به دی راسي او دوی به یې مړه کړي مګر په دا ورځ باندې دی نه وي. نو دوی یو بل ته وایي چې دوی مکمل ګرده ختم سو مګر کرون ورته وایي چې یا دوی خپل نسل ډېروي. نو په دا رقم سره دوی په ګیم کوي. وروسته دوی پر دې باندې زړه سوځي چې دی د خپلو ملګرو څخه لرې ده. یو څو ورځې بعده کله چې دوی خپل په ګیمو په شیانو باندې اخته او دوی ته یې فکر لا نه وي. یو شپه چې دوی د لایټ هاوس ګروپ هم نه وي لګولی نو هغه یو دم ډېر پر راسي
او پر دوی باندې حمله وکړي. کله چې حمله پر وکړي او دوی ژوبل کړي، منګردی په ډېر زحمت د دوی څخه ځان خلاص کړي. یو ورځ دی راسي د باندې وګوري چې یو کښتۍ د دوی تر بغل ته تېرېږي، نو دی ولاړ سي او یو پلرګن راوړي. کله چې د پلرګن د لارې دی غواړي سیګنال ورکړي، منګرکرون راسي او نه غواړي چې دی هغو ته سیګنال ورکړي. منګردی غواړي چې زه د دې ځای څخه ولاړ سم، هغه نه غواړي چې ولاړ سي. وروسته هغه بل مخلوق راسي. کله چې هغه راسي او غواړي چې ده ته دا پلرګن ورکړي او دی د دې ځای څخه ولاړ سي، منګرکرون ته درد ورسي او هغه ووایي او هغه ټینګ ټینګ ووایي او هغه د دې ځای څخه ولاړ سي. وروسته دغه مخلوق به دا لینس ته ووایي چې زه غواړم تا ته یو کښتۍ درښولی سم، ته کولی سې چې د دې کښتۍ په واسطه د دې ځای څخه ولاړ سې. وروسته دی راسي او دا کرون ته ووایي چې موږ به په دې کښتۍ کې د دې ځای څخه ولاړ سو. دی ورته وایي چې یا نه ځو، ځکه چې دا کښتۍ چې وخت چې د نورو خلکو هغو دا عجایب مخلوق پر دوی باندې حمله وکړه او دا کښتۍ والا یې ګرده مړه کړه او په دې کښتۍ څخه لاندې داسې بومان دغه سوي دي لوېدلي دي. نو دی ورته وایي چې موږ به ولاړ سو، هغه بومان به راواخلو او دوی ته به یې کښېږدو. منګرکرون یې نه ورسره مني. وروسته پرنس ورته وایي چې ته زما تر شا راځه، هر څه کار زه کوم، زه ورته کېږم اوبو ته او هغه اخلم. منګردی مطلق داسې انکار وکړي، ورته وایي چې زه پرې سره کم ساعت سره نه ځم. یو ورځ چې کله دغه پرنس ولاړ سي په اوبو کې لمبېږي، نو دی ورته ګوري چې دی دغه بل حیواناتو خواته د هغه سره څنګه اړیکه لري، ده ته درد ورسي. نو کله چې درد ورسي او دی راسي بېرته خپل لایټ هاوس ته، نو ده ته وایي چې سیدي زه ستا سره ځمه. نو دوی دواړه چې وایي کښتۍ ته ولاړ سي. کله چې کښتۍ کې دوی روان سي، نو دی ولاړ سي. دی ورته وایي کله چې زه وایي تا سولم او تا ته مې دا رسید داسې کش کړه، ته باید ما بېرته راپورته کړې. نو دی ورته وایي صحیح دی. نو دی لاندې تاسې او ډېر بومان یې، نو دی ګرده بومان راپورته کړي. کله چې ګرده بومان راپورته کړي، نو آخري بم چې کله راپورته کوي، نو دی رسۍ کش کړي چې ما در پورته کړه. منګردی نرک راپورته کړي او رسۍ پسې ورډلا کړي، غواړي چې دی د دې مړ کړي. دی دا کالي د ځان څخه وباسي او د هغه ځای څخه په یو رقم راپورته سي. کله چې راپورته سي، نو دی راسي دا بومان ګرده ښخ کړي. منګر خبره دا یې چې په یوه هفته کې هغه حیوانات د دوی خوا ته رانسي. منګردي ته ډېر درد راغلی کرون ته. دی داسې اماده ورته ناست چې مازې دی وویني او هغه مړه کړي، مګر هغه د دوی خوا ته نه راځي. نو یو ورځ کرون غواړي چې ډېر درد راغلی، نو پر هغه نجلۍ مخلوق باندې خپل درد په سوړ کړي او دی لین پرنس ته چې موږ دې ته دونه آمادګي ونیوله او دی ولې نه راځي او دا اوس دی زموږ سره کم ډول ګیم کوي. نو یو شپه دی وایي چې دی به په هره کم وي دی به دلته راځي. نو دی راولي هغه مخلوق راولي او دلته یې ودرېږي او په هغه باندې نارې کړي. کله چې هغه نارې شروع کړي او راسي چې په پرنس باندې حمله وکړي. کله چې په پرنس باندې حمله وکړي، هغه خپل ځان ځای بچ کړي او دی ووري. نو دی بومان په ټال کړي چې بیخي ډېر هغه مخلوق ګرده مړه سي. کله چې سهار سي او دی راسي وګوري چې دی ډېر زیات وژلي او هغه کم یو چې د دې سره اوسېدی هغه هم د دې څخه تللی وي. یو ورځ هغه نجلۍ بیا د دې خوا ته راسي، نو د پرنس سره خبرې کوي. منګرکرون نه غواړي چې دی د دې سره خبرې وکړي او راسي او پر دې باندې ټوپک ونیسي او ورته ووایي چې ته ولاړ سه لایټ هاوس ته. د نجلۍ ته ووایي منګردان ورته وایي دا مخلوق نه ورسره ځي او دې ته ډېر زیات درد راغلی، ځکه چې د ده ډېر ملګري د مړه کړي او دی هم ځینې ډېرېږي، ځکه هغه ډېری به که پر دا حمله وکړه دی هم نه سي تللی. نو دی بېرته د لایټ هاوس خوا ته ولاړ سي. کله چې د لایټ هاوس خوا ته ولاړ سي، نو وروسته دی راسي د ماشوم سره پرنس د ماشوم سره په خبرو باندې بوخت سي. کله چې په خبرو باندې بوخت سي، نو کرون بیا د لوړې خوا څخه په دا ماشوم باندې ټک وکړي. کله چې ټک وکړي، نو دی مړ کړي او کله چې ماښام سي، دوی ټوله ولاړ سي د سمندر خوا ته. کرون او پرنس خپل په منځو کې ډېر ټینګ جنګ وکړي. وروسته چې دا کرون پر راسي پر ده باندې حمله کوي، نو دی ورته وایي چې زه ستا اصلي نوم درته واخلي. کله چې دا اصلي نوم درته واخلي، نو دی ته به پوښتنه کوي او دی ورته وایي چې زه تا پوهېږم چې ته څوک یې. تا چې کله کپتان ته کوم نوم واخیستی چې تا دی مړ سوی دی، ځکه ته خپله هغه یو یې، نو ته ولې د خلکو څخه ځان پټوې. نو کله چې دی دا خبره واوري او ورته وایي چې سیدي زه د خلکو څخه ځان پټوم، زه نه غواړم چې د خلکو سره کار ولرم. نو دی د باندې راوځي. کله چې د باندې راوځي او وویني چې هغه مخلوقات ولاړ، نو ګرده مخلوقات راسي پر ده باندې راټول سي او دی مړ کړي. نو د پرنس دلته یو کال پوره سي. کله چې یو کال پوره سي، نو بیا هغه کپتان راسي او د ځان سره یو بل کس راوستلی او ده ته ووایي چې هغه بل کس ته سو. دی ورته وایي چې هغه مړ سو او هغه سمندر خوا ته د برزۍ دپاره تللی، لکه څنګه چې هغه بل کس بانه ورته وکړه، ده هم داسې بانه ورته وکړي. نو ده ته وایي که ته ځې ته راسره تللی سې. منګردی ته وایي چې یا زه د دې سم یم، ته یې زما ساعت تېر دی، زه د دې ځای څخه نه ځم. نو که ملګرو زموږ دا ویډیو خوښ سوي وي، نو زموږ چینل درسره سبسکرایب او لایک کړئ. خدای پامان. وسلام.